دا وخت زه په هسپتال کې ولاړ یم او تاسو سره یو تجربه د بلډ پریشر د علاماتو په باره کې شریکوم چې اکثر د خلکو په ذهن کې دا موجود وي چې ګیدي ماته کله بلډ پریشر کېږي نو خامخا به یې څه علامات وي. بالکل علامات یې نه وي. دا څه ټیم چې کول پکار چې د مادونو بلډ پریشر چې د سر درد یا نور داسې څه شیزونو سره هغوی د بلډ پریشر علامات منسوب کړي. زه به اول د مریض نه تپوس کوم چې ستا بلډ پریشر شته او بیا به د هغه بلډ پریشر ګورم. څه بیمارۍ داسې دي لکه بلډ پریشر د سایلنټ کیلر وي یعنی خاموش قاتل. دا اله په مریض کې راښکاره کېږي چې دا کله څه کمپلیکیشن وکړي یعنی د فالج اټیک وکړي مغزو کې رګ بند کړي یا یې وشلي یا هارټ اټیک وکړي یا ګردې خرابې کړي نظر خراب کړي یا نور رګونه د خپلو لاسونو هغه بند کړي نو دا اله راښکاره شي. بابا ته د بلډ پریشر څه علامات وو؟ د بلډ پریشر څه علامات درته وو؟ نه او بلډ پریشر دې څومره اوس چې مونږ وکتو؟ مخکې خو چېرته نه را ډک کول. دا وګوره دا اوس موږ ته یو مریض چې د سکول استاد و څه ورځې مخکې هغه خیبر ټیچینګ هاسپیټل میډیکل آی سی یو ته راغلی و د هغه سر رګ شلېدلی و ولې چې هغه سکول کې په ماشومان باندې غوسه شوی و او د هغه بلډ پریشر د 210 نه هم زیات شوی و بهرنی. هغه ته مخکې نه دا پته نه و چې زما بلډ پریشر دی. ایون چې په هغه ټایم کې هم هغه د خپل سکول ملګرو د کولیګز راوستي وو استادانو هغوی دا خبره کوله چې بس اچانک را پرېوتو. موږ ته تپوس وکړو مخکې نه څه بیماري وه وایي نه مخکې نه داسې څه معلومه مسله دته نه وه. همدغسې معامله د شوګر سره هم ده. شوګر ته مدر آف ډیزیزز وایي یعنې د بیمارو مور ځکه د هغې هم داسې ښکاره څه علامات نه وي. نو داسې بیماري په ډیولپ کنټریز کې یعنې په ښه ملکونو کې دا اینولي سالانه معاینه د خلکو کېږي. زموږ په ملک کې خو چونکې داسې څه رواج نشته دی نو پکار دا ده چې خلک په خپله د خپل ځان د څه بیمارو دپاره معاینه کوي. کال په کال یا شپږ میاشتې پس چې څه خلک په ریسک فیکټرز باندې وي دغه مشوره ډاکټر سره تاسو کولی شئ. خو په دې دوکه کې به نه پرېوځئ چې ګینې کو کله ماته دا مسله کېږي نو ماته به د هغې سره ډایرکټ علامات شروع کېږي. زموږ زنانه اکثر دا خبره ډېره کوي چې کله زما بلډ پریشر سیوا شي نو ما ته پته لګي. موږ ته څنګه پته لګي؟ وایي زما په سر درد شي زما سترګې ته دې کېږي سر را باندې ګرځي چکر راته راځي. په کتاب کې داسې هیڅ قسمه څه علامات نشته دي. د ډېر لږ فیصد خلکو د سر په شا باندې د بلډ پریشر د زیاتېدو سره درد راتلی شي او هغه هم بلډ پریشر چې کله د یو خاص حد نه سیوا شي. خو دا ضروري نه ده چې هر چا ته دې دا تکلیف وي. نو زه د یو بابا نه تپوس کوم چې زما په شک دی چې د هغه بلډ پریشر دی د هغه زوی او هغه په دې خبره کنوینس دي چې نه زما بلډ پریشر نشته دی او هغه د بلډ پریشر دوی هم نه اخلي چېرته یې په ژوند کې اخیستې هم نه ده. دویم تپوس هیلث پروفیشنل لا یعنی ډاکټر لا یا د هیلث سره د صحت سره تړلي خلکو له دا پکار دی چې آیا تا چېرته کله خپل بلډ پریشر یا شوګر چیک کړی دی؟ مریض به وایي نه. نو مریضانو له څه کول پکار دي؟ خو تاسو ډاکټر نه د دې په جواب کې دا وایي چې نه ما ته نشته دی ته ورته دا وایي چې نه ما چې ته نه دی چیک کړی. خو ته دا ووایې چې ما ته نشته دی نو کېدای شي چې په هغه وخت کې ډاکټر ستا معاینه ونه کړي د هغه شیز هغه به وایي زه هسټري کې دا ما ته وایي چې دا نشته دی. ته به کله دا خبره کوې چې شته یا نشته چې کو تا چیک کړي او نه و هغه ټایم ټیک و یو پیر چیک کول او نه کو تا څو پیرې چیک کړي کو تا نه چیک کړی ته به ساده دا خبره کوي چې نه ما ته نشته دی پته نو بیا به ډاکټر ستا معاینه کوي او هغه به ستا په خبره معاینه دوکه کېږي. ته اوس ما ته دا ووایه تا نوم څه دی؟ یعقوب خان. یعقوب تا ته چې موږ تپوس وکړو چې د مریض بلډ پریشر شته نو تا ته نه وه پته که نه؟ موږ ته سر نه وه پته بالکل سر وه او څه علامات هم نه وو که نه بابا؟ بالکل سر بابا ته د بلډ پریشر څه علامات وو؟ د بلډ پریشر څه علامات درته وو؟ نه او بلډ پریشر دې څومره اوس چې موږ وکتو؟ مخکې خو چېرته نه را ډک کول. دا وګوره دا اوس دا د دوی تقریبا څه لږ دا وختي چې موږ وکړو 200 بلډ پریشر و دا اوس بس دا دوی به سټارټ شي موږ صرف دا ویډیو په دې په دغه باندې کولی شي لکه بالکل سر اکثر خلک داسې چې هغوی وایي چې یاره د بلډ پریشر دا ستا د مخې و که نه؟ بالکل سر دې کې به دا اوس دا ریکارډ جوړ شي د بلډ پریشر دا ریکارډ به دې کې اوس جوړ شي. بالکل سر بلډ پریشر چیک کول غواړي لکه دې څه علامات نه وي. بالکل علامات یې نه وي. دا څه ټیم چې کول پکار چې د مادونو بلډ پریشر